د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د بنو ستره تاریخي غونډه پای ته ورسېدله. په سلامونو مه هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شروع کېدو نه مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ چې منظور پښتون، محسن داوړ او علي وزیر په دې وینا کې څه وویله. په دغه غونډه کې په زرګونه پښتنو ګډون کړی و. دغه غونډې ته هغه ښځې او ماشومان راغلي وو چې د خپلې کورنۍ غړي د ظالم ریاست د ISI لخوا نیول شوي یا ترې تم کړي دي. غونډه د پاکستاني میډیا لخوا سانسوره شوې وه او پاکستاني حکومت په هغه سیمه کې چې غونډه روانه وه انټرنیټ هم پرې کړی و. دغه غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتون، علي وزیر، محسن داوړ یو ځل بیا د پښتنو پر وړاندې د روانو ظلمونو غندنه وکړه او پر مخنیوي ټینګار وکړ. د دغې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خپلو خبرو کې وویل چې له عدالت پرته لا هم د پښتنو مرګونه روان دي چې په وینا یې د دې مرګونه درېدا غواړم. منظور پښتون وویل طالب ISI پوځ په بل هر څوک چې پښتانه وژني او ظلم ورسره کوي موږ یې مخالف یو. منظور پښتون وویل چې د پاکستاني حکومت تر دې دمه دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. منظور پښتون ویل چې د ارمان لوڼې د خړ کمر او د واڼه د شهیدانو پوښتنه به وکړئ. د منظور پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر علي وزیر هم په خپله وینا کې وویل په دې خاورې ریاست ظلم کړی ده. هغوی وایي هند دښمن دی خو د هغه ځای خلکو ته موټرې نیسي، ویزې ورته اجازه ورکوي، کرایه او خواړه هم ورکوي چې خپله عبادتګاهو ته لاړ شي. خو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې پښتانه چې زموږ ورونه دي که هلته یاد مړی وشي نو نه یې پرېږدي. علي وزیر زیاته کړه چې د ډیورنډ پر کرښه اغزن تارونه به یې وخت د پنجاب په غاړه کې اچوم او دا دې په یاد ولري چې لر او بر یو افغان ده، هیڅوک یې سره جدا کولی نشي. پنجاب پښتنو ته له 80 کلونو راهیسې ټوپک په لاس کې ورکړی خو خپلو نسلونو ته یې قلم ورکړی دی او د پنجاب کاروبار همدا دی. د بنو جلسی ته یو شمېر نور مشران هم خبرې وکړې او دا تاریخي غونډه په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې د دې غورځنګ بله غونډه د فبروري په میاشت په 2 د شهید ارمان لوڼې په یاد په سویلي پښتونخوا کې جوړیږي. دوستانو که چیرته مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونو خبر شئ نو د لمر پرشت یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.